السلام علیکم ملګرو. په نړیوال جام یعنی په ورلد کپ کې د پاکستان او د افغانستان لوبي معلومي شوې دي. د پاکستان او د انډیا میچ به کړی وي. په نړیوال جام یعنی په ورلد کپ کې د پاکستان او د افغانستان میچ کړی وي. تقریبا د ورلد کپ نیم شیډول اعلان شوی دی. ورلد کپ به کله شروع کیږي نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروری شریک کړئ. سکل د ورلد کپ یعنی د نړیوال جام آغاز شروع په 15 اکتوبر باندې کیږي او د ورلد کپ فائنل میچ په 19 نومبر باندې په انډیا کې کیږي. په ورلد کپ کې به اولنی میچ د انګلند او نیوزیلند ترمنځ کیږي او په ورلد کپ کې به هر لوبډله هر ټیم 9 لیګ میچونه کوي. د روان ورلد کپ لپاره د پاکستان د میچونو شیډول اعلان شوی دی. د په ورلد کپ کې د افغانستان هم دوه لوبي د اوسه پورې اعلان شوی دي چې دغه لوبي به چا سره وي. نو دغه ته هم وایم نو اول خبره کوم چې د پاکستان د ټیم به چا سره په ورلد کپ کې میچونه وي. په ورلد کپ کې د پاکستان اولنی میچ وي د کوالیفایر 1 سره په 8 اکتوبر باندې او دا میچ به وي په حیدرآباد کې. دویم میچ به بیا پاکستان وي د کوالیفایر 2 سره. دا میچ به هم په حیدرآباد کې او دا میچ به په 12 اکتوبر باندې وي. بیا په 15 اکتوبر باندې د پاکستان او د انډیا غټ میچ وي او دا میچ په احمد آباد کرکټ سټیډیم یعنی په نریندر مودي کرکټ سټیډیم کې وي. په ورلد کپ کې به پاکستان بل میچ وي. دا میچ په 16 اکتوبر باندې وي. دا میچ به وي د استرالیا او پاکستان ترمنځ او دا میچ په بنگلور کې وي. په 23 یعنی 23 اکتوبر باندې بیا پاکستان او د افغانستان په ورلد کپ کې میچ وي او دا میچ په چنای کې وي. بیا په 28 اکتوبر باندې پاکستان او د ساوث افریقې میچ وي او دا میچ به هم په د چنای په ګراوند باندې تر سره کیږي. او په 31 اکتوبر باندې پاکستان او بنگلاديش میچ وي چې دا میچ به د کولکتا په ګراوند باندې وي. په ورلد کپ کې پاکستان د نورو میچونو په حواله سره خبرو کوو. په 15 نومبر به پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د میچ وي چې دا میچ به هم د بنگلور په ګراوند باندې تر سره کیږي. انګلند سره وي چې دا میچ به هم د کلکتا په ګراوند باندې تر سره کیږي. نو دا به په ورلد کپ کې د پاکستان میچونه مای ته تاریخونه هم ویل. اوس خبر کو چې د افغانستان د دوه میچونه به د چا سره وي. د افغانستان صرف او صرف د اوسه پورې دوه میچونه خو د لشي دي. په ورلد کپ یعنی په نړیوال جام کې د افغانستان اولنی میچ په 19 اکتوبر باندې د انډیا سره وي چې دا میچ به د دهلی په ګراوند باندې تر سره کیږي. په ورلد کپ کې بل میچ د افغانستان د پاکستان سره وي چې دا میچ په 23 اکتوبر باندې د چنای په ګراوند باندې تر سره کیږي. نو د افغانستان د ټیم په نړیوال جام کې تر اوسه پورې د دوه لوبي معلومي شوې دي. ان شاء الله په ورځ دوه کې به د نړیوال جام یعنی د ورلد کپ مکمل او پورا شیډول راشي. بیا په کې د ټولو ټیمونو د ټولو لوبډالو پورا میچونه معلوم شي. د ورلد کپ پورا شیډول به تقریبا بل سبا اعلانېږي چې دغه شیډول اعلان شي. نو زه به تاسو سره شیر هم کوم او دغه شیډول چې کوم دی دغه تاسو ته د آی سی سی په فیسبوک پیج باندې هم ملاو شي. تاسو به دغه تصویر د ځان سره سیو کړئ. نو دغه شیډول پته بیا تاسو ته لګي چې په دې ورځ باندې ول دي ټیمانو ترمنځ میچونه وي. نو د ایشیا کپ سره ورلد کپ هم ډیر رانږدې. تقریبا ورلد کپ ته سلور میاشتې پاتې دي. سلور میاشتې بعد به ورلد کپ شروع کیږي. او زیات مرګري په کمنټ کې دا پوښتنه کوي چې د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ځي او کنه. نو اوس د ایشیا کپ چې کوم هایبریډ ماډل او هغه منلې شوی دی. نو تقریبا نه کنفرم شوی دی چې د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ځي. نو د اوسه پورې د ورلد کپ د شیډول په حواله سره دغه نوي او تازه اپډیټس راغلي چې ما تاسو سره شریک کړو. د ورلد کپ او د ایشیا کپ په سر چې د پاکستان او د انډیا کرکټ بورډ ترمنځ کمی لانجې روانې نو هغه ټول ختم شوې. تقریبا د ایشیا کپ پورا شیډول به سبا اعلان شي. بیا په بل سبا د ورلد کپ مکمل شیډول اعلان شي.